د قرآن کریم د ترجمې یوسل او دریم درس د العمران د سورت یوسل او ودیرشم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قد په تحقیق سره خلت تیر شوی دی من قبلکم مخکې د ستاسو څخه سنن واقعات یعنی پیښې فسیرو نو تاسو وګرځئ فی الارض په ځمکه کې فانظروا او وګورئ کیف کان چې څنګه شو عاقبتو انجام المکذبین د دروغ ګڼونکو یعنی چې د الله تعالی رسولانی دروغ ګڼل. هذا دا قرآن کریم بیان دے وضاحت دے للناس انسانانو تا وهدن او لار خودن دا وموعظتن او نصیحت دے للمتقین پرهیزګارانو ته. اوس چې کوم آیاتونه ترجمه کوو د دې مبارکو آیاتونو خطاب په خاص ډول د احد مجاهدینو ته دی او په عام ډول د قیامت پورې ټولو مجاهدینو ته دی. مخکې ذکر شو چې د احد په غزا کې مسلمانانو ته ډیر تکلیف ورسېدو او یا تنه لوی صحابه کرام رضی الله عنهم د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په شمول شهیدان شو. هندي د ابو سفیان خزي د حمزه رضی الله تعالی عنه پوزه او غوږونه غوڅ کړل، ګېډه ورته چیرې کا، جګر مبارک تیرا وښکلو او په خوله کې وژولو او د محمد صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شو. د زغرې کړۍ یې ماته شوه او په مبارک مخ کې ننوته او مبارک تندی یې زخمی شو. نو د منافقینو خبرو او حالاتو په صحابه کرامو رضی الله عنهم باندې هم یو څه اثر وکړو. نو الله تعالی فرمایي ولا تهینو او تاسو مسستیږئ یعنی مبیزړه کیږئ، منا امیده او کمزوره کیږئ. ولا تحزنو او مغمجن کیږئ. وانتم او همدا تاسو الاعلون کامیاب یاستی ان خو په دې شرط ان که چیرته کنتم تاسو یاستی مؤمنین مؤمنان. دا د الله تعالی وعده ده چې یهودیان، نصارا، ملحدین او مشرکان ناکام دي او مؤمنان کامیاب دي. او د الله تعالی په وعده کې هیڅ شک نشته دی. کله هم که مسلمانان د کفارو په مقابل کې مغلوب کیږي نو اول دی د قرآن په آینه کې ځانونه وګوري چې آیا مؤمنان دي او که نه. خپل ځانونه دي د قرآن د هدایت سره سم اصلاح او عیار کی انشاءالله چې هر وخت به کامیابی، ځکه چې
د الله تعالی خبره 100% رښتیا ده. اوس الله تعالی فرمایي ان یمسسکم که تاسو ته ورسېدو، یعنی د احد د غزا نه وروسته دا مبارک آیات نازل شوی دی. کله چې مسلمانانو د احد په غزا کې شکست وخوړو او ډېر تکلیفونه ورته ورسېدل، نو الله تعالی فرمایي ان یمسسکم که تاسو ته ورسېدو قرح زخم، درد، یعنی شکست د احد په غزا کې، فقد نو بېشکه مس القوم کافرانو ته هم رسېدلی وو، قرح مثله امداسې درد، امداسې زخم، یعنی شکست د بدر په غزا کې. وتلک الایام او دا ورځې دي، یعنی د فتح او شکست، د خوشحالۍ او غم، نو دا ویلوها چې مونږ اړوو را اړوو بین الناس د خلکو په منځ کې د حکمت دپاره. ولیعلم الله او د دې دپاره چې الله تعالی ښکاره کي الذین آمنو هغه کسان چې مؤمنان دي، ویتخذ او واخلي منکم دستاسو ځینې شهداء شهیدان، یعنی چې دستاسو نه ځینې خلکو ته د شهادت د مقام د ورکولو په واسطه هغوی ته لوی عزت او شرافت ورکي. والله لا يحب او الله تعالی نه خوښوي الظالمین ظالمان، یعنی الله تعالی دا نه خوښوي چې کافران دي په مسلمانانو باندې ظلم وکي او هغوی د شهیدان کی، بلکې د پردې شاته خبره بالکل بل قسم ده. همدا شهیدان کامیاب او باعزت دي او د هغوی قاتلان ناکام او ذلیل دي. ولیمحص الله او د دې دپاره چې الله تعالی پاک کړي د ګناهونو نه الذین هغه خلک آمنو چې مؤمنان دي، ویمحق او هغه جل جلاله هلاک کړي الکافرین کافران. او فرمای ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې تاسو به جنت ته ننوځئ پرته د امتحان نه، و حال دا چې لما يعلم الله لا تر اوسه پورې الله تعالی نه دي ښکاره کړي الذین هغه خلک جاهدو چې جهاد کوي منکم ستاسو نه، یعنی د الله تعالی په لار کې، ویعلم او نه یې ستاسو نه لا تر اوسه پورې ښکاره کړي دي الصابرین صبر کوونکي، یعنی نه در باندې تر اوسه پورې د الله تعالی په لار کې د کوشش، جد و جهد، تکلیفونو او صدمو رسیدلو امتحان راغلی دی، او نه در باندې په تکلیفونو د صبر کولو امتحان راغلی دی، او پرته د امتحان ورکولو جنت ته تلل غواړئ.
هیڅ کله داسې نه کیږي. الله تعالی بنده دنیا ته د امتحان ورکولو د پاره را لیږلی دی، او د همدې امتحان د نتایجو په اساس د جنت یا دوزخ انتخاب کیږي. او الله تعالی فرمای ولقد کنتم تمنون الموت، او په تحقیق سره تاسو ارمان کړی وو د شهادت د مرګ، من قبل ان تلقوه، مخکې د دې نه چې تاسو مخ شئ د هغه سره، یعنی د احد په غزا کې. فقد رأیتموه، نو بېشکه چې تاسو ولیدلو هغه، یعنی د شهادت مرګ چې ستاسو ملګري شهیدان کېدل. وانتم تنظرون، او تاسو کتل. یعنی د احد د غزا نه مخکې چې صحابه کرامو د شهادت د مرګ ارمان کړی وو، نو الله فرمایي چې تاسو ولیدل چې ستاسو 80 تنه ملګري شهیدان شو، او تاسو ورته کتل. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.